السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، د دې کرونا مرض د پاره هم د نورو مرضو د پاره هم د نظر او د سحر د پاره هم نبوي ژوند ته ضرورت شته. موږ نبوي ژوند په ځان کې عملي په کور کې بیا به د ډیرو شانو څخه موږ په امان یو. اسکارو باندې موږ تاسو حفاظت کیږي. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پریوتی دا دواړه لاسونه به د سره د دعا په شکل ونیول، نو قل والله شریف قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا درې سورته به وویل، نو به پرچو کړل. بیا به داسې د مخ پر خوا باندې شو پر ځان باندې لاسونه تیر کړل، بیا به د شاله خوا پر دا اوجو باندې لاسونه تیر کړل. درې واره به دا عمل وکړي. نو په دې کې ډېر حکمتونه او فواید شته. د کرونا وایرس خو نو اوس راغلی دی، خلک یې په سرګردانۍ کې اچولي دي، هېڅ شی لا نشته. نور ډېر شیان شته لکه عین او نظر او سحر. دا دننه دومره بد اثرات په انسان کې کوي، که نارینه وي که زنانه وي، چې ژوند یې له ډېرو خطراتو سره مخامخ کېږي. تاسو به فکر کړی ډېر خلک واده وکړي او ښځه مریض داسې قسم قسم حالاتو باندې راځي، کله پر نارینه و کله پر زنانه و. دا سترګه واخلي. یوازینی علاج چې دغو شیانو څخه موږ کوو دا کرونا وایرس خو هغه معلومیږي ټسټونه یې کېږي. دا د سحر او د نظر داسې امراض دي چې هغه په لیبارټیک کې هم نه معلومیږي. هغه صرف علامې لري. هغه علما چې ډېره تجربه لري په دو شیانو کې هغه ورباندې پوهېږي چې دا مثلا نظر دی، دا جادو دی. نو د هغه دپاره دغه نبوي عمل موږ باید په کورو کې عملي کړو. دا هر مسلمان به دغه درې سورته زده یي، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل والله شریف. که دا دوه نه یې زده، دا یو خو به یې زده یي. نو دا د ماښام پرېوځي، درې واره یې واست پر بدن یې چوکي، لا به مو ټول امراض له بدنه څخه وباسي. حدیث نمبر 202 صفحه نمبر 916، کتاب دعا د امام طبراني. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.